هیڅوک نه راځي چې ستا ژوند جوړ کړي. ستا ژوند ستا مسؤلیت دی. نرشه خپله جوړ کړه. کله چې سختې ورځې در باندې راغله نو دا مه وایه چې خدای چېرته ده. خو یاد ولره استاد همیشه د امتحان په وخت کې خاموش وي. د ورځې رزق لټوه او د شپې هغه ذات لټوه چې رزق درکوي. مه خوابدی کېږه. سختې ورځې ښې وي لال او دلال در پېژني. که پیسې ولري انسانان به تا وپېژني او که پیسې ونه لري انسانان به تو وپېژني. هغوی چې د بدلون وړتیا نه لري د خپلو ستونزو ته قسمت وایي. همت ته وکړه، ننداره خلکو ته پرېږده. او دا هم را سره ومنئ چې تر ټولو غټ نرتوب خپلې کورنۍ ته حلال رزق پیدا کول دي. نن ځان وپېژنه، سبا نړۍ تا پېژني. ځینې وخت خپلو نیمګړتیاو ته هم فکر کوئ. همیشه مخاطب انسان ملامت نه وي. او تر دې ځای چې د ویډیو وکتله نو اوس ته هم بخیلي مه کوه. لایک او فالو مې کړه.